الله سبحانه وتعالى قرآن کې فرمایلی دی چې زوین للناس حب الشهوات من النساء. د انسانانو دپاره الله سبحانه وتعالی وایي چې ما ښایسته کړي څه دی، ولې کې ښځه ذکر کړې. نو وګوره ما او تا چې منډې وخو د حرام او حلال فکر نه کوو او بس راجمع کوو، نو دې ټولو خلک وایي مقصد به څه چې پلاره دا غواړم او هغه غواړم او فلاني سکول کې راته اډمیشن وکړو، مثال دا مې ګاډۍ راته واخله. د هغوی به خپل خواهشات نو ته به زړه کې وایي چې لکه دا پیسې ورته اوس ګټل غواړي، نو ته به کوشش کوې چې دا مال دوی ته په حرامو طریقې سره راجمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، یو سلسله مون شروع کوو، هغه به د فتنو متعلق چې دا فتنه څه ته ویل کېږي. ډېر خلکو یې لکه په فتنه کې دی وغورځولم او د فتنو نه ځان ساته. نو دا کوم شی دی چې سړی د ځان وساتي او دا فتنه ویل کېږي څه ته؟ محترم ورونو، بعضې علما وایي چې فتنه ویل کېږي امتحان ته. بس چې د امتحان کې وغورځېدل دا فتنه ده. بعضې علما وایي چې دا فتنه ویل کېږي شیطان ته، مطلب شیطاني عملونه چې تا نه سرزد کېده بس فتنه کې غورځېدلې. او ډېر علما دا تعریف کړی چې هر هغه کار چې تا هغه د الله نه لرې کوي که نه، د الله د ذکر نه، د تلاوت نه، د مونځ نه، بس دا شی به فتنه. مثال واخله لوبې دي که نه، جایز عمل دی، خو دا لوبې داسې وخت کې ته کې چلته د مونځ ټیم دی، نو بس دا فتنه شوله. یا مثال دکان داسې نو فتنه هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه تا د الله نه لرې کړي. د فتنې ډېر اقسام دي محترم ورونو. لنډ هغه سړی وپېژني او ځان ته سړی وساتي چې داسې نه چې په دې فتنه کې سړی اخته وي او غیر شعوري طور سره د دې د مسیر چې هغه د جهنم طرف. د فتنې یو قسم چې دی محترم ورونو هغه د مال دی. مال یو کس به وایي چې لکه مال خو ښه شی دی، نبي صلی الله علیه وسلم یې تعریف کړی. بالکل مال بدي موږ نه بیانوو چې لکه مال بد شی دی. مال باندې خو ډېر زیات کارونه کېږي، صدقات به پرې وکړي، مساجد دي، مثال د الله په دین کې به استعمال کړي. دا موږ نه یادو، دا ښه کار دی، نبي صلی الله علیه وسلم دې صفت کړی. هغه مال موږ یادو محترم ورونو چې هغه د وجې نه په تا دین پرې پاتې کېږي، مطلب مونځ شوله یا نور عبادات دي، هغه نه پرې ته بندېږي. ډېر خلک موږ ولیدل لکه موږ په دوکان کې او د مونځ ټایم موږ ته نه میلاویږي، زه په جاب کې یم او موږ ته د مونځ ټایم نه میلاویږي. نو محترم ورونو، هغه مال چې ته پرې د الله عبادت ونشي کړلی، دا مال ستا دپاره فتنه، حتما فتنه ده. دې بل شکل داسې وګوره چې ته دا مال یې ګټې، دا خو جایز دی، خو په حرامه طریقې ګټې، دا هم تا د الله سبحانه وتعالی نه لرې کوي. حرامه طریقه دې اختیاره کړې ده، حلال او د حرام تمیز نه کوي، دا هم یو فتنه ده. مختلف د حرامو کاروبارونه یې، څوک ډرګز او څوک یو شی، څوک بل څه، څوک په سود خورۍ کې او څوک په نورو حرامو طریقو کې لګیا دي. نو دا ستا دپاره فتنه ده. دغه مال به تا د الله نه لرې کوي، دا ستا دپاره استدراج دی، الله به دې په دې مهرباني شي. نو د مال متعلق سړی هوښیار شي. دا موږ نه وایو چې مال مه ګټه، مال وګټه، په حلاله طریقې وګټه، خو هغه عبادت چې په تا باندې الله سبحانه وتعالی فرض کړی دی، هغه نفلي عبادتونه چې هغه ذکر اذکار دي، تلاوتونه دي، هغه به مه خرابوه. مال متعلق سړی باید ډېر هوښیار شي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي چې انما اموالکم واولادکم فتنه. ستاسو د اموال چې دی او ستاسو د اولاد چې دی ستاسو دپاره فتنه دي، دې نه سړی ځان وساتي. همداسې اولاد چې دا د انسان دپاره فتنه ګرځېدلی شي محترم ورونو. ځکه کله چې د انسان اولاد ډېري نو د هغوی تا نه مطالبې وي چې پلاره دا غواړم او هغه غواړم او فلاني سکول کې راته اډمیشن وکړو، مثال دا مې ګاډۍ راته واخله. د هغوی به خپل خواهشات نو ته به زړه کې وایي چې لکه دا پیسې ورته اوس ګټل غواړي، نو ته به کوشش کوې چې دا مال دوی ته په حرامو طریقې سره راجمع کړي. نو هماغه مال او اولاد سره شریکې خبرې دي، نو کوشش به کوې چې هغوی هغه فرمایشونه او دا پوره کړي. نو فرمایشونو لپاره به د هغه بجټ دومره نه وي، نو ته به په حرامو طریقو سره بس د هغوی خواهشات پوره کړي. ډېر خلک داسې دي، ګوره دا ډېر غټ کاروباریان چې سودونه او دا کوي، نو خپله خو هغوی زه وایم چې د ورځې به 1000 روپۍ هم نه خوري، 2000 به هم نه خوري، خو دا ټول ایشنوس چې کوي هلکه اولاد مې شي او ښځه دي هغه دپاره راجمع کړم، نو دا سړي دپاره فتنه شي. نو اولاد موږ د دې بیا په دې نه بیانوو چې اولاد بد شی دی. نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو داسې ښځې سره واده وکړئ چې د هغه ډېر اولاد دي. دا خبره هم کمزورې ده چې بچې دو هي چې نه بچې جتنې زیاده هو چې خو تربیه به کوي. ډېرانیان به ترې نه جوړوي چې بډېران دي خوشي کړي او څوک کباړیان دي څوک پوډریان دي، نه، تربیه کوه، صحیح تربیه هغوی ته ورکوه. مثال کومه چې دیني تربیه ده، ضرور نه چې ته په هر یو باندې داسې هایر ایجوکیشن وکړې چې په اکسفورډ یونیورسټۍ کې د هغوی سبقونه وي، نه، قرآن پرې زده کړه، رب هغو ته وروښیه، عقیده پرې ور زده کړه، بس دغه تربیه دی، دا په تا باندې حق دی. نور مثال هغه خوراک جامې د بندوبست ورته وکړه. نو اولاد متعلق ته هوښیار اوسئ. بله فتنه چې د محترم ورونو هغه ښځه ده. ښځه الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایلی ده چې زوین للناس حب الشهوات من النساء. د انسانانو دپاره الله سبحانه وتعالی وایي چې ما ښایسته کړي څه دی، ولې کې ښځه ذکر کړې. نو وګوره ما او تا چې منډې وخو د حرام او حلال فکر نه کوو او بس راجمع کوو، نو دې ټولو خلک وایي مقصد به څه؟ مقصد دا دی چې زه یو واده وکړم. واده څه؟ ښځې دپاره، د ښځې دپاره د اموال او دا راجمع کېږي، حلال او
او حرام خیال نه ساتل کیږي. ښځه تا ډېر وخت په ګناهونو کې چې موږ خپل لیدلي دومره بعضې وخت کې د خپل خاوند پرېشر کې واچي چې فلانې ښځې خو دومره د سرو زرو دغه وکړو تولې وکړلې او هغې دومره جامې وکړې او هغې خو بنګله واخیستله او هغه خو ګاډی واخیسته د هغې ماشومان فلاني سي د چکرو ته تللي دي او تا زما لپاره سندې کړي او د وجې نه زه خلکو کې بس ځان کمتري محسوسوم. دغه بلیک میلینګ چې د ښځې طرف نه رواني هلته سړی هم بس منټلي دغه شي چې لکه ولا دا خو واقعا ما څه نه دي کړي. نو بار بار هغه د ښځې بلیک میلینګ چې بس هغه کېږي دا سړی مجبور شي کله رشوت واخلي کله حرامو لارو ته لاس واچي. دې د خاطره د ښځې متعلق هم فکر کول پکار دي چې دا هم یو فتنه ده د الله نه تا لرې کوي د الله د ذکر نه دې لرې کوي. ځکه په داسې کارونو کې به دې اخته کړي چې هغه د الله د نافرمانۍ سبب وي. ځکه مثال دا نشي ستا ښځه نه ده د فتنې نور اقسام د ښځو دي چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي کله چې ښځه وځي شیطان دی دې سره ځکه تا ځان ته متوجه کوي فتنه کې دې اچي د زنا لارې ته به دې متوجه کوي. ځکه داسې بعضې زنانه شته چې بس هغوی همدې فحاشي او دې دپاره پر وروڼو په بل ځای باندې ولاړي. مثال ته که په هغه باندې ستا نظر ولګېږي نو په فتنه کې به دې واچي. مطلب څه زنا یا بل حرکات به تا هغه سره وکړي. حدیث کې راځي چې د سترګو زنا هم شته د لاسونو زنا هم شته دی. نو هغه فتنه چې موږ مخکې تعریف وکړو چې د الله نه به دې لرې کړي هغه کار تا سره زنانه کولی شي. نو د ښځو متعلق سړی باید هوښیار شي. بیا دا خبره کوم موږ د ښځې بدي نه بیانوو. نبي صلی الله علیه وسلم وایي دنیا چې دا متاع ده د خوند اخیستلو ځای دی او بهترین خوند چې سړی اخلي خپله زوجه ده. د دا معنی نه چې تا په الله نه ځان لرې کا ذکر اسکار نه ځان لرې کا هغه چې تا ته کوم فرمایش کوي هغه وایي. ښځه د مثال درته وایي چې ولا ته ما سره واده کوې نو ګیره به خرې ته ما سره واده کوې ځان به داسې موډرن کړي دا مونځ او داسې دعوتونه ماوتونه به ډېر نه کوې یا زه زما مثال فسق و فجور کوم او ودونو کې به ګډاګانې کوم تورتوی او کوئ دغه شی چې تا په فتنه کې غورځوي دې متعلق هم سړی باید هوښیار اوسي. دا څو فتنې وي موږ ذکر کې انشاءالله نور به آینده کې ذکر کوو.